اته کلنه ماشومتوب دورانو بیا شوم زلمی د لیونتوب دورانو زه یې ګلاب په خپل باغچه کې کړم پلار مې داخل په مدرسه کې کړم په دغه وخت د 14 کال ومه په زړه مې غم نه و خوشحاله ومه مالیار باغچه کې د ګلانو نه و په سر مې لاس د مشرانو نه و پلار مې دوبۍ کې مزدوري کوله ما یې په روپو ښه جواري کوله خوږې مرغۍ کې ګرځولې د بچې د پلار مې ازبینه و نازولې بچې څه مې کول چې مدرسې ته تلمه ما څه روپۍ وې میخانې ته تلمه چې د غمونو خیال مې کور ته وشو چې ټلیفون مې خوږې مور ته وشو ټول شو راټول په چوت اواز یې وویل په ټلیفون یو سړي داسې وویل په اکسیډنټ کې یو سړی مړ دی بېګا د شپې هغه پلانکې مړ دی په ارمانونو مې سیلاب راغی په کور مې بې نیټې عذاب راغی مور مې د خپل سر نه ویښته وباسي د خوږ دادا مې جنازه وباسي په دغه سوچ باندې سهار ماښام شو د کور بوجونه ټول زما په سر شو د مجبورۍ نه مزدورۍ له لاړم زه د سعودي مسافرۍ له لاړم په تنهایي کې ورځې شپې تېرېږي سختې په ما او په هغې تېرېږي وخت مې په څه ځای اوس دغه سوچونه کوم د تېرې شوې زمانې ډېر ارمانونه کوم په ما تېر شوی ژوند که بیا چېرته په لاس راغی د پلار د یوې روپۍ راته احساس راغی یو ځل په میاشت کې به یارانو کور ته شپې له تللې کاش چې د یانه زه سکول او مدرسې ته تللې نن به مې ولې سوي اسویلې کولې د کور نه لرې به مې ولې زندګي کولې د انسانانو به مې ولې غلامي کولې افسوس د یانه زه په اوښکو کې رانجه وسکمه په دې خبرو باندې وینې د دې زړه وسکمه ویمه د پلار په شان به زه هم مزدورۍ کې مرمه د کور نه لرې به زه هم مسافرۍ کې مرمه